امیر خان متقي وایي حکومت مو د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندنې ته نږدې شوی. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ په موږ کړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د خپل حکومت تر جوړېدو شاوخوا 5.5 میاشتې وروسته وایي حکومت یې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندنې ته نږدې شوی دی. خو وایي هر ډول مراعات به د طالبانو له شرطونو سره سم وي. د نروې په پایتخت اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره تر لیدنې او راستنېدو وروسته له AFP خبري ایجنسۍ سره په ځانګړې مرکه کې امیر خان متقي ویلي ټینګار کړی چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د آزاده کړل شي. امیر خان متقي وایي نړیوال غواړي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، ځکه نو وایي د دوی توقع دا ده چې دوی ژر په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي او له دوی سره عادي اړیکې ولري. ځینې سفارتونه خلاص کړي دي، ځینې به یې خلاصوي، ځینې به یې نیمه خلاصوي. په دې کې هم موږ څه ستونزه نه لرو. د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال غواړي طالبان د ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې ښځې هم پکې برخه ولري. متقي وایي په رسمیت پیژندنه د دوی حق دی. دا اوس چې موږ له دنیا سره کوم تعامل یا اړیکې لرو، راشه درشه لرو، تقریبا دا ټول داسې وي لکه رسمي. موږ خپل مبارزه او سیاسي هلې ځلې جاري ساتو چې خپل د رسمیت پیژندنې حق لاسته راوړو. په دې برخه کې هدف ته نږدې شوي یو. د طالبانو پلاوي د حکومت تر جوړېدو وروسته پاکستان، ایران او وروسته سفرونه کړي وو، خو دا لومړی ځل و چې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې یې په نروې کې د غربي هیوادونو له استازو سره ولیدل او د افغانستان پر حالاتو یې ورسره خبرې وکړې.